او تقوا ستوي تقوا دي توي چې لکه حدیث کې مرضی لا يكون الرجل من المتقين یو سړی نه تقوادار نشي جوړېدلی حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس چې پرې نه دی هغه څه چې په هغې باندې څه ګناه نه وي د دې وجې نه چې دا به واقع شي په هغه څه کې چې په هغې ګناه پرته ده یعنې دې د شبهاتو نه ځان ساتي او د هغه ځای نه ځان ساتي چې هلته دې په ګناه کې واقع کېږي نو دې ته وایي تقوا ورته وایي تقوا یعنې ځان بچ کول یو ډال دی تقوا دې ته وایي تقوا چې د ګناه نه سړی ځان ساتي او د الله په طاعت او بندګۍ کې ځان چلی دا بدن به د الله دپاره تابع کې دا داسې دی نفس کذاب ده ان جد جدت وایي دا نفس داسې دی لکه دا ځناور چې سړی راکاږي نو دا انسان چې داسې تیز شي که نه د ځناور سره یو چوکه وله ورکړي نو هغه ښه تیز شي او که هغه چېرته ستړی شي دا انسان ته او ناراسته شي نو هغه دبه چې ده نو هغه ځناور هم بیا ناراسته کېږي هغه هم بیا په قلاره روان وي وایي زه څه زور راپسې نشته دی او چې زور پسې نو بیا هغه منډې وایي نو دا نفس هم داسې دی د انسان دا بدن چې دا هم داسې مثال لري لکه یو دابه یو ځناور نو که ته چېرته داسې نیک اعمالو کې کوشش کې او د الله په بندګۍ کې او په عبادت کې د شپې منځونه کې دا نفس دی په دې باندې عادت کړی دی د الله په بندګۍ باندې نو ستا دا نفس به هر وخت راپاسېږي او په دغه ټیم به راپاسېږي چې په کم ټیم ته غواړې چې د الله بندګي وکړي په مکه ټیم باندې او په دې باندې بالکل مونږ تجربه کړې ده چې کله ته خپل ځان عادت کړي که نه چې زه به راپاسم په دې پلاني ټیم باندې یو هفته پورې به تا ته مسلې او د هفتې نه وروسته به دا ستا عادت وګرځي نو که تا نه تهجد چېرته پاتې شوي نو بیا به داسې کېږي چې ته به وایې چې ما نه څه ورک شوي دي څه رانه غیب شوي دي نو دې ته وایي تقوا او دا نفس عادت کول نفس عادت کول نفس عادت کې د الله په طاعت باندې د الله په ذکر باندې الله ته په ځان نږدې کولو باندې همیشه د الله ذکر او د الله په طاعت کې وخت تېروئ نو عمر ابن عمر زرهم دا خبره کوي چې لا يبلغ العبد حقيقة التقوى یو بنده حقیقت د تقوا ته نشي رسېدلی حتی یدع ما حاک فی الصدر چې پرېږدي هغه څه چې د ده په سینه کې